د خدای په نامه السلام علیکم ګرانو خوږو زده کوونکو هیله لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو تیره جلسه کې موږ د هایدرولیز په اړه ووایو چې هایدرولیز څه ته وایي. نن موږ د تحمض یا د اکسیدیشن په اړه وایو چې په 80مه پاڼه کې یو. ګرانو زده کوونکو تحمض یا اکسیدیشن څه ته وایي؟ تحمض یا اکسیدیشن کله چې په یو تعامل کې اکسیجن نصبول او هایدروجن اخیستو ته تحمض وایي. یعنی کله چې تعامل کوي دوه مرکبونه نو هماغه مرکب چې په هغه کې اکسیجن نصب کیږي او هایدروجن اخیستل کیږي نو دې ته څه وایي؟ همدې عملیې ته اکسیدیشن یا تحمض وایي. یا په بل عبارت ګرانو زده کوونکو کله چې په یو کیمیاوي تعامل کې یو عنصر د یو عنصر اتومونه یا هماغه اتومونه خپل الکترون له لاسه ورکوي نو په هغه کې هماغه مثبت چارج څه کیږي؟ زیاتیږي یا لوړیږي چې همدا چې د چارج لوړېدو ته هم تحمض یا اکسیدیشن وایي. د مثال په توګه ګرانو زده کوونکو مثلا تاسو په کتاب کې ایتانول ده. ایتانول کله چې د کاپر اکساید یا د مس اکساید سره دا څه کوي؟ تعامل کوي یا هم همدا کاپر اکساید دلته کاپر یا مس چې دا ګرانو زده کوونکو د اکسیدانت په حیث عمل کوي. اکسیدانت څه ته وایي؟ اکسیدانت یعنی هماغه د اکسیدیشن عامل چې د هغه په واسطه هماغه څه کیږي؟ اکسیدیشن ترسره کیږي چې په پایله کې یو الډیهاید، اسید الډیهاید، اوبه او کاپر یا مس ترلاسه کیږي. نو ګرانو زده کوونکو اول ایتانول هماغسې چې په کتاب کې ده ګرانو زده کوونکو اول ایتانول د ایتانول فورمول څه و؟ CH2 رابطه OH. دا څه ده؟ دا یو الکول ده ګرانو زده کوونکو او د دې نوم ایتانول ده. نو دلته څه عمل کوي؟ نو دلته د دې لپاره چې تاسو ته په سمه توګه تشریح کړم د CH2 په ځای زه CH رابطه H لیکم. CH رابطه H یعنی بیا هم هماغه CH2 کیږي. بل څه و ګرانو زده کوونکو؟ OH. نو دلته اکسیدانت څه ده؟ کاپر اکساید یا د مس اکساید. ګرانو زده کوونکو دا چې دا اکسیدانت ده یعنی د اکسیدیشن عامل. نو په دې کې دلته دا OH دا OH څه کیږي ګرانو زده کوونکو؟ دا هایدروجن او دا OH دواړه څه شی جوړوي؟ اوبه. یعنی اوبه خارجيږي او دلته دا اکسیجن راځي دې سره څه کوي؟ دلته په دې کې نصب کیږي. نو په پایله کې څه جوړیږي ګرانو زده کوونکو؟ CH3 بیرته خپله هماغه CH3 رابطه. نو دلته C ده کاربن ده. کاربن دوه رابطه او رابطه څه شی؟ رابطه H. دلته H پاتې شو هایدروجن H. بل ګرانو زده کوونکو دلته څه و؟ څه جوړ کړی و؟ اوبه. دلته هم اوبه H2O او بل څه پاتې شو؟ په دې کې دا اکسیجن خو خلاص شو دلته نصب شو او دلته څه پاتې شو؟ کاپر یا هم مس پاتې شو. نو دا هم دلته لیکو. ښه ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا وایم تحمض یا اکسیدیشن اکسیجن نصبول او بیرته هماغه هایدروجن اخیستو ته تحمض یا اکسیدیشن وایي. په دې کې وګورئ ګرانو زده کوونکو دا یو مرکب ده. دا ټول یو مرکب دی چې په دې کې دا هایدروجن څه شو؟ خارج شو. دلته خارج شو ګرانو زده کوونکو. نو دلته اکسیجن دا چې دا د اکسیدانت یعنی د اکسیدیشن عامل دلته دا اکسیجن راغله دلته یې نصب شو نو همدې ته اکسیدیشن وایي چې په پایله کې یو الډیهاید د دې نه جوړ شو بل اوبه او مس جوړ شو. نو د دې نوم ګرانو زده کوونکو دا یو الکول ده چې بیا د دې نوم ایتایل الکول. ایتایل د څه لپاره موږ دې ته وایي؟ ځکه چې دوه کاربن لري. ایتایل الکول کله چې دا اکسیدیشن شو د دې نه اسید الډیهاید. د څه نه موږ پوهیږو چې دا الډیهاید ده ګرانو زده کوونکو؟ د دې وظیفوي ګروپ نه موږ پوهیږو چې دا څه ده؟ یو الډیهاید ده. بل دا هم اوبه او دا هم مس عنصري مس. ښه ګرانو زده کوونکو یو مثال د تحمض دا و. یو بل مثال مثلا په دې کې مونږ امونیا واخلو.
NH3 NH3 جمع اکسیجن. نو دا هم څه کوي؟ دلته دا هم تحمض یا اکسیدیشن عملیه ترسره کیږي. نو دلته دا هایدروجن څه کیږي؟ دا هایدروجن دې سره تعامل کوي، یعنی د دې عمل ګرځي چې دا هایدروجن د نایتروجن نه بیل شي یا جلا شي، چې په پایله کې اوبه او نایتروجن لاسته راځي. نو ګرانو زده کوونکو دلته دا توزین کو، دلته 2 نایتروجن مونږ لرو، دلته مونږ باید 2 ولیکو، دلته هم 3، نو دلته هم څه لیکو؟ دلته هم 3 لیکو. نو دا توزین شو. دا څه ده؟ د دې نوم ګرانو زده کوونکو امونیا ده. دا هم اکسیجن، دا هم اوبه، دا هم نایتروجن. هماغسې چې مونږ ویلي وو چې اکسیجن نصب کېدل. وګورئ دلته هایدروجن نصب شو او د دې مرکب نه هایدروجن څه شو؟ خارج شو. نو همدې ته تحمض یا اکسیدیشن وایي ګرانو زده کوونکو. په دې هیله چې د تحمض یا د اکسیدیشن په اړه مو معلومات ترلاسه کړي وي. ګرانو زده کوونکو یو بله موضوع چې نن مونږ وایو سون یا هم کمبسشن ده، چې احتراق هم مونږ ورته ویلی شو. دا د څه نه ترلاسه کیږي ګرانو زده کوونکو؟ کله چې د اکسیدیشن یعنی یو مرکب چې اکسیدیشن چټک اکسیدیشن ترسره کیږي، نو په پایله کې رڼا او تودوخه لاسته راځي. نو همدې ته څه وایي؟ همدې ته سون یا احتراق وایي. سون خپله یعنی سوځېدل ته وایي ګرانو زده کوونکو. یو مرکب کله چې سوځېږي، معمولا یو عضوي مرکب کله چې سوځېږي، په پایله کې کاربن دای اکساید، اوبه او انرژي یا هم تودوخه لاسته راځي. د مثال په توګه مثلا میتان خپله یو عضوي مرکب ده ګرانو زده کوونکو. دا کله چې سوځېږي یعنی اکسیجن سره تعامل کوي، په پایله کې څه لاسته راځي؟ په پایله کې کاربن دای اکساید، اوبه او انرژي لاسته راځي. نو نوې موضوع کمبسشن ده. کمبسشن یا هم احتراق. د دې په اړه وایو ګرانو زده کوونکو. او د دې مثال مثلا میتان CH4 جمع اکسیجن. نو ګرانو زده کوونکو مونږ وویل یو عضوي مرکب، نو خپله دا څه ده؟ یو عضوي مرکب ده، د دې نوم میتان. نو د اکسیجن په شتون کې دا سوځېږي، اکسیجن، او په پایله کې څه جوړیږي؟ کاربن دای اکساید، اوبه او انرژي لاسته راځي. دا هم د انرژي سمبول ده ګرانو زده کوونکو. د دې نوم کاربن دای اکساید، دا اوبه او دا هم تودوخه یا هم انرژي. ښه ګرانو زده کوونکو یو بل مثال، مثلا مونږ میتانول اخلو. هماغه مخکینی په تحمض کې مونږ میتانول، هلته په اکسیدیشن کې مونږ دا مثال کار وکړه. اوس هماغه میتانول اخلو په کمبسشن یا احتراق کې. کله چې دا سوځېږي نو څه لاسته راځي؟ میتانول. اوس تاسو ماته وایي ګرانو زده کوونکو عمومي فورمول څو ده؟ څو کاربن لري؟ 2 کاربن. نو CH3 رابطه CH2 رابطه OH. OH هم د الکول د الکول نمایندګي کوي. نو کله چې دا څه سره تعامل کوي ګرانو زده کوونکو؟ دا اکسیجن سره تعامل کوي. 3 مالیکول اکسیجن سره تعامل کوي، په پایله کې څه جوړیږي؟ مونږ ویل یو عضوي مرکب کله چې سوځېږي نو څه لاسته راځي؟ کاربن دای اکساید بل اوبه بل انرژي لاسته راځي. نو راځئ چې دا توزین کو ګرانو زده کوونکو. مونږ 3 مالیکول څه لرو؟ اکسیجن لرو. او دلته مونږ یو کاربن لرو، دلته یو 2 کاربن دلته لرو، نو دلته مونږ 2 لیکو. نو ګرانو زده کوونکو دلته هم 3 لیکو، تر څو چې هماغه توزین تکمیل شي. مونږ 6 هایدروجن لرو، دلته هم 6 هایدروجن شو.
نو دلته مهم څه د ګرانو زده کوونکو؟ مهم یې دا ده چې تاسو د کمبشن یا د احتراق هماغه تعریف یې زده کړي او بل کله چې دا سوځېږي یو عضوي مرکب د هغه نه څه لاسته راځي. د دې نوم څه و ګرانو زده کوونکو؟ ایتانول. ایتانول دا هم اکسیجن، دا کاربن دای اکساید، اوبه، دا هم حرارت یا هم تودوخه. ښه ګرانو زده کوونکو زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. تاسو کورنۍ دنده یې دا ده چې د تحمض او د سون یا د کمبشن یا د احتراق په اړه چې موږ مثالونه تختې په سر کار وکړه هغه خپل کتابچه کې څو ځلې تمرین وکړئ. بیا تاسو کولی شئ خپل کورنۍ دنده عکس واخلئ او کومنټ کې موږ ته راواستوئ. ګرانو زده کوونکو که غواړئ د کتاب PDF ترلاسه کړئ تاسو کولی شئ د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود ده د همغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې جلسې ښه وخت ولرئ. الله مو مل.